د بلډ پریشر یو څو عام غلطیانې چې زموږ په معاشره کې 90% مریضان کوي او مني هم نه. څو ورځې مخکې ورلډ هایپرټنشن ډے وه او دا تاریخ په ټوله دنیا کې د بلډ پریشر د آګاهۍ په تور باندې سلیبریټ کیږي او د دې دا مطلب وي چې موږ یو بل ته د بلډ پریشر د آګاهۍ پیغام ورکو. نو ما ویل چې زه تاسو سره د یو څو غلطیانې شریکې کړم او د دې باره کې تاسو پوه کړم. تر ټولو اول مریضان دا وایي چې زه کله د بلډ پریشر دوی خورم او کله نه خورم. نو دا عمل د نه خوراک نه زیات خطرناک دی. اوس تاسو ماته وایي چې څنګه؟ بلډ پریشر مطلب دا دی چې د وینې پریشر په رګونو کې، یعنی چې په رګونو کې د دې وینې کم پریشر دی. اوس دا پریشر د دې چې کم لیول دی دا یا زیات وي لکه بره وي یا کم وي لاندې داسې په یو لیول روان وي. کو مریض دوی نه خوري خو دا زیات وي، کو مریض دوی خوري او کنټرول وي نو دا لاندې وي. خو چې کم مریض کله دوی خوري او کله نه خوري نو دا چې کم ویو فارم دی د بلډ پریشر دا چل کوي. دا مطلب چې کله هغه دوی خوري نو لاندې وي، چې کله نه خوري بیا بره ځي. نو بلډ پریشر کله لاندې کله بره. پریشر په رګونو کې مطلب دا چې دا رګ کله ته د یو غوږ نه راکاږي او کله د بل غوږ نه راکاږي. نو په دې چکر کې دا رګ وشلیږي. رګ ته هم پته نه لګي چې بلډ پریشر سیوا دی او کو کم دی، خو بس هغه فلکچویټ کېږي، دا چل کوي. په دې صورت کې اکثر رګ وشلیږي. چې رګ وشلیږي نو مطلب چې د فالج اټیک وکړي، مزغو کې وینه راخلاص شي، یا بیا هارت اټیک وکړي، یا ګردې خرابې کړي، یا نظر خراب کړي. بلډ پریشر ته خاموش قاتل وي، سایلنٹ کیلر ورته په دې وجه باندې وایي چې د دې څه علامات په ښکاره تور باندې نه وي او دا اکثر په خلکو کې راښکاره کېږي چې څه نقصان وکړي، کم اعضا خراب کړي، لکه مازغه خراب کړي، زړه خراب کړي، ګردې خرابې کړي، نظر خراب کړي. دویم دا چې زموږ مریضان وایي چې زه د وایي چې کله زه خورم نو زه اله خورم چې ما ته کله علامات شروع شي د بلډ پریشر. نو موږ ته چې ښه دا تاسو کې څنګه سینسر لګېدلی چې تا ته پته لګي چې زما بلډ پریشر اوس زیات شو. نو مریضان وایي زما په سر درد راشي. ډېر لږ فیصد خلکو کې صرف په شا باندې عام چې بلډ پریشر ډېر زیات سیوا شي نو درد راځي، یعنې دغه هم نه وي. ما داسې ډېر مریضان لیدلي دي چې په اسپتال کې چې رګې وشلیږي په مزغو کې د فالج د اټیک سره اسپتال ته راوړي او چې موږ د تپوس وکړو چې بلډ پریشر دی وو نو وایي نه ما خو چې د بلډ پریشر یا لواحقین وایي ما خو چې د بلډ پریشر نه کتلی نه وو، نه مې چېرته دوی خوړلې. چې بلډ پریشر وګورو هغه د 220 نه هم سیوایي. ولې؟ چې د بلډ پریشر علامات نه او بلډ پریشر هغه چېرته کتلی نه وو. نو مطلب دا چې بلډ پریشر کتل دي دا به علاماتو ته دې صبر نه دي کول. او درېیمه یو عام غلطي زموږ خلک دا کوي چې د بلډ پریشر دپاره کم ډوز والا دوی خوري. د یو تصویر به تاسو ته ښکاري چې دا غټ ریلګاډی په دې ورګوټي ریلګاډي باندې راښکلي. دا همدغه په د هایپرټنشن دغه چې کومه ورځ د بلډ پریشر دپاره سلیبریټ کېږي په دغه ورځ باندې شیر شوي او دې دا مطلب دی چې دونه کمه دوی خوري چې لکه دغه غټ ریلګاډی په دې شیز باندې راښکل شي. نو دا په دې کېږي نه. اکثر خلک ټینارمین ګولۍ خوري د بلډ پریشر دپاره، یا کنکور خوري، یا انډرال خوري. چې موږ د تپوس وکړو چې ته دوی خوري د بلډ پریشر او نه یې راوړي، وایي ما سره کور کې شته زه یې خورم. موږ یو زه دا به ټیک دوی هفته پس چې راشي چېرته اکثر رام نشي، خو چې چېرته موږ ته پته ولګي نو هغه بیا کنکور ګولۍ راوړي، یا ټینارمین راوړي، یا انډرال راوړي. دا ګولۍ د بلډ پریشر د علاج دپاره ختمې شوي دي، یا ځان له په ځان له دا ګولۍ صرف د بلډ پریشر دپاره نه وي. دې سره به ته خامخا بله دوی خوري. نو دې ته انډر ډوزینګ وایي. دا هم یو خطرناک عمل دی، دې څه فایده نشته دی. ما ته پته ده چې په دې چکر کې به تاسو کېدای شي 50-200 روپۍ د میاشتې بچ کوئ، نو هغه اسم تاسو نه لګي. ولې نو که د خپل ځان من خیال وساتو او د بلډ پریشر دوی ریګولر خورو، یعنی روزانه خورو، ورسره مالګه کم استعمالو، ورسره خپل وزن کم ساتو او ټیک ټاک پوره دوی خورو او بلډ پریشر معاینه کوو چې د 130 نه برنې او لاندینې د 80 نه کم وي. ډېره مهرباني.